ګرانو کتونکو نن درته د کچالانو قبرونه ښایم. دغه خازي وینې او دغه جنډه پې لګېدلي دا دوه قبرونه دي. نو ویل کېږي دا چې په دې کې کچالان هغه یو قسم ته سټور کړي دي او دا وګورئ عمده کچالان دي کوم چې تاسو په روزمره ژوند کې استعمالوئ. نو د دې ترتیب درته بیانوم. دا وګورئ ها، دا یو ډیرې غوندې جوړ کړی دی. یو دا دی سراسر هغه سره پورې دی، او دویم دا دی، او د پاکستان جنډه به هم لګولې ده. د لرې نه خو دا داسې لګي ته به چې قبرونه دي او ښکاري هم داسې، خو قبر دومره اوږد نه وي. نو موږ به دا وو چې دا د کچالانو د سټور کېدو هغه ځایونه دي. دا څه ترتیب مو کړی دی استاد جي؟ لږ وضاحت. اول راغونډ کړي په کوداله مو اخلي، ښه، بیا مو دا ډېرې کړي، بیا مو پې خاوره اچولي. ښه، اوس د دې سیزن رالو دا یخ وي. ښه، دا خلک خو ډېر په مینه دي ته یې کچالو پنجابۍ کې ورته عربي وایي. اوس یې رابار کوئ لکه. به دا به اوس دي منډیان د چا نصیب کې به خوري. ښه، څونه میاشتې دا محفوظ وو؟ دا شپږ میاشتې پراته وو. ښه، شپږ میاشتې دغه ځمکه کې شاته وګوره. ښه، دا که اوس چا نصیب دی بس هلته به ځي، لاهور ته به ځي. دا لاهور ته اوس روان دي. دا طریقه خو ډېره زړه ده که نه؟ دا زړه طریقه ده. تاسو څونه کلونو نه دا کوئ؟ ډېر کاله وشو چې موږ دې کار کوو. کچالان محفوظ کوئ په دې طریقه؟ خپلې والو هغې نه بیا پاڼه وریږو. کپنۍ نوم ورته واله، خواجه کپنۍ شیدو. ښه، شیدو کپنۍ سره یې خواجه ټول پاکستان کې سپلای کوي. ماشاءالله هغه ډیری دي. په دې کې زمیدار کاکا کچالان محفوظ کړي وي. دلته موږ یو زمیدار کاکا نه تپوس وکړو، ورته مو دا څه ترتیب وي؟ وایي دا ترتیب دا وي کله چې موږ کچالان پاخه شي ویباسو نو بیا د یو وخت نه بل وخت پورې 6 میاشتو پورې موږ دا محفوظ کوو په دې طریقه باندې. دا ځمکه کې ورته کنده وکړو، دا خاوره سایډ ته راواړو او کچالان پکې داسې په دې طریقه باندې اوږد ډیرې کړو، لکه څنګه دا دوه ډیرې دي که نه، نو اوږد ډیرې یې کړو. هغه ټول چې داسې ډیرې کړو نو بیا ما ورته وویل چې پلاستیک پې اچوئ که نه؟ وایي نه، پلاستیک پې نه اچوو، بس بیا پې ډایرکټ خاوره اچوو. نو چې خاوره پې اچوي دغه شانتې دا کچالان چې دي دا محفوظ شي او هغه سټور شي. نو اخم خبره دی کې دا ده چې کچالان په دې طریقه سټور کوي زمیندار، لکه د خرابېدو نه بچ کوي او 6 میاشتو کې دا بیا نه خرابېږي. دا دوه ډیرې تاسو وګورئ، ډېره د حیرانتیا خبره ده. په دې منځ ځای کې خو داسې یو اوږد ډیرې تاسو وګورئ، خو هغه کچالان د اوښکې دي، دا د هغې هغه خراب چې کوم کچره و هغه تاسو ته دا ښکاري، اوس هم د ثبوت په طور موجود ده. نو دې منځ نه هم یو ډیرې کچالان دی بیا اوښکې دي منډۍ ته وړي دي، او دا دوه ډیرې چې دي دی محفوظ کړي دي 6 میاشتو پورې بېغمه دا دلته کې محفوظ وي او هېڅ ټینشن نه دا وي چې په فرج کې ته یو شی کېدې نو بجلي راله بجلي لاړه، دغه چغې به وې او هغه به درنه خراب شي. دا وګورئ ها، دا چې کوم خراب کچالان وو هغه دوی نو بند کړي، هغې بار غورځولي دي، او دا وګوره سم کچالان یې دلته محفوظ کړي دي. نو ماشاءالله چې زمیندار ده هم الله پاک ښه پویه ورکړې ده، او دا یو ډېر پخوانی سوچ دی. اوس خو ډېر داسې مشینان راووته، فریجونه راووته، نور داسې سهولیات راووته چې خلک په هغې باندې هغه سبزي سټور کوي. خو دا یو ډېر عجیبه سوچ و، پخوانی سوچ و. په دې طریقه باندې پیاز شو، ټماټر شو، کچالان شو، داسې الوګان شو. نو دغه څیزونه په دې طریقه باندې زمیندار سټور کوي. اوس چې دا لږې لږې د بهرنو کچالانو نه دا وګوره دا لږې سړګې روتې دي، زمیندار نه مو تپوس وکړم دا څه وجه ده؟ هغه وویل چې دا کم کچالان سم دي، نو هسې بره ترې نه د دې نور په وجه لغونتې دا سړګې روتې دي، خو دې مطلب دا نه دی چې ګنې دا به خراب شي. وایي دا هېڅ نقصان نه ورکوي. نو ګرانو کتونکو دغه معلوماتي ویډیو ده، او دا دوه چې کوم
ډیری تاسو ته اوږده ښکاري په دې کې کچالان سټور کړي دي محفوظ کړي دي 6 میاشتې دا دی محفوظ کړي دي نه سیوا هم دا نه خرابېږي نو ویډیو مخکې شیر کړئ او مونږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان